دا لویه جرګه دا قرارداد منظوروي چې ټول پښتون قام سره یو دی، ټول پښتانه په حیث د فرد، خیل، قبیلې او کسب نورو شناختونو یو برابر دي، ټول یو شان معتبر دي، زمونږ وینه، قام، مذهب، اتلان او تاریخونه شریک دي، مونږ هر قسمه کرکې، نفرت، بغض او عناد او تاریخي اختلافاتو رد کوو او د پښتونخوا دننه اوسېدونکو نورو قامونو ته هم په درنه سترګه ګورو او د خپل وجود نه ښیګړو. دا تاسو ته منظور دی؟ لاس اوچتوئ چې چا د قرارداد منظوري. دویم قرارداد: دا غونډه د پښتنو په خاوره د هر یرغل او تشدد غندنه کوي، د هر جنگ او تاوتریخوالي علاج، بحث مباحثه ده، خبرې په خبرو حل کیږي. د پښتونخوا په ټولو سیمو کې امن یقیني کول پکار دي چې تعلیم، تجارت او ژوند جواک آسان او روان شي. تاسو ته منظور دی؟ دریم: د افغان مهاجرو واپسي دي د اوسني جنگي حالاتو په تناظر کې وځنډولی شي او چې کم افغانان په پاکستان کې زیږېدلي دي نو د بین الاقوامي قانون تر مخه دي د هغوی د شهریت په مسله غور وکړی شي. د افغانستان او پاکستان ترمنځ د تلو راتلو او تجارت لارې پرانیستی شي. داسې به د دواړو ګاونډي هیوادونو ترمنځ تاوتریخوالی هم ختم شي او همدغه به د امن ضمانت شي. منظور دی؟ دا جرګه د خپل حکومت او ریاست نه دا غوښتنه کوي چې د پښتنو د خاورې ټول شتمنۍ یعنی قدرتي وسایل ولس ته په ګوته کول او ښکاره کول دي، چې ولس د خپلو شتمنو نه خبر شي او د حکومت لخوا د دغه د استعمال او د وطن د بقا او پرمختګ دپاره د کیدونکو منصوبو سره اطمینان ومومي. تاسو ته منظور دی؟ د پښتونخوا د پوهنتونونو مالي ابتری ختم کړی شي او د پښتونخوا په هره سیمه کې د هلکانو او جینکو د نوي تعلیم یعنی AI تکنیکي تعلیم او هنرونو د زده کړې ادارې قایمې کړی شي چې زموږ بچي د نوي دور د ضرورتونو تر مخه د نړۍ سره زغل ته تیار شي. ټیک دی؟ منظور دی؟ لاس اوچتوئ چې چاته منظوري. د پښتونخوا د سیلګرۍ ټول ځایونه لټول او سیلانیانو ته رابرسېره کول پکار دي او په دغه سیمو کې د مواصلاتو او نورو رسنیو سهولتونه عام کړی شي. منظور دی؟ د پښتونخوا په سیمه د پیدا کیدونکي را میټیریل دپاره ځای په ځای کارخانې جوړول او ولاړې کارخانې روانول او چلول دې یقیني کړی شي. منظور دی؟ د قبایلي ضلعو د ترقۍ ودانۍ او د وطن د نورو ضلعو سره د سمولو دپاره د NFC ایوارډ په مد کې د نورو صوبو د 3% NFC وعده او بقایجات دې زر تر زره ورکړی شي. نهم قرارداد: د پښتونخوا د اوبو، تیلو، ګیس او بجلی رایلټي په قانوني توګه د مرکز لخوا صوبې ته ورکړی شي او دغه لړۍ د هر کال برابر جاري وساتلی شي. منظور دی؟ د نورې دنیا د ترقي یافته هیوادونو په رنګ پښتو ژبه د تعلیم ذریعه وګرځولی شي او د خیبر پښتونخوا د اسمبلۍ لخوا په 2012 کې د صوبې 15 غټې ژبې د اول نه تر 12 لازمي مضمون ګرځولو لړۍ د زر تر زره سر ته ورسولی شي. 11 دا په غور واورئ ټول KPK اډوسه ټکی نه دی، دا ټکی به نه لیکو او نه به وایو، خیبر پښتونخوا یا پښتونخوا به وایو. ټیک دی؟ ځکه چې مخکې شمال مغربي سرحدي صوبه و خلکو به ورته سرحد وی او اوس خیبر پښتونخوا ده، نو که تاسو ورته پښتونخوا مو وایئ نو ټیک ده. دا جی بل قرارداد دی د پښتونخوا په ټولو کالجونو کې د پښتو د BS کلاسونه پیل کړی شي او د پښتو د استادانو کمی دې پوره کړی شي. د پښتونخوا په بیلابیلو سیمو کې د لوبو میدانونو جوړول پکار دي. ځوانان مو د نشو د عذاب نه بچ کول غواړي او مثبت سرګرمو ته راغواستل غواړي. د دې قراردادونو په رڼا کې تاسو ټولو ته دا منظور دي؟ یو سم لاسونه وپړقوئ چې خلک یې واوري چې دا منظور دي.